لاس لنډ تازه او مهم خبرونه. سلامونه لیدونکو، دا لاس لنډ تازه او مهم خبرونه په دې ویډیو کې وګورئ. لومړی خبر: د کابل مرستیال والي په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د مرستیال والي محب الله محبي پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. 9:40 دقیقې د کابل د 9مې حوزې اړوند په 4 مکوریان سیمه کې د کابل د مرستیال والي محب الله محبي پر موټر مقناطیسي چاودنه کړې ده. دوهم خبر: خلیلزاد او سکاټ میلر چیرته تللی دي؟ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمي خلیلزاد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پاکستان ته تللی دي او دغه هیواد د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره یې لیدنې کړې دي. ولسمشر غني ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان د 3 لکه میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. نړیوال دی زموږ سره د اوبو مدیریت برخه کې خپلې مرستې وکړي ترڅو افغانستان د اقلیمي بدلون د بدو اغیزو بچ او د افغانستان د شنه کېدو د عظیمې پاکې انرژۍ د تولید او صنعت د رامنځته کېدو سبب شي. جو باین د امریکا متحده ایالاتو انتخاباتي کالج په رسمي ډول د باین د ولسمشرۍ بریا تایید کړه. د انتخاباتي کالج له اعلان وروسته جو باین هم د خپلې بریا ادعا وکړه او ولسمشر ټرمپ یې د امریکا د وروستیو انتخاباتو د پایلو نه منلو په خاطر وغنده. نواز شریف د پاکستان پخوانی لومړی وزیر نواز شریف په لاهور کې د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د مخالفو ګوندونو اتحاد غونډې ته په خپله وینا کې یو ځل بیا پوځي جنرالان د هیواد په سیاسي چارو کې په لاس وهنو تورن کړل. طالبان د طالبانو د قطر دفتر وایان ډاکټر نعیم وردګ په خپله یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې د دوحې هوکړې د عملي کولو په لار کې دې خنډونه نه جوړیږي بلکې اوسني خنډونه هم باید له منځه یوړل شي او یا د هوکړې دې په بشپړه توګه عملي کړل شي. او له ننګرهار څخه را رسېدلی ښه خبر دا دی چې د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال یې د دې ولایت له باغونو څخه 15,000 ټنه حاصل ترلاسه کړي وو، خو سږکال د دې بڼونو حاصلات 15,900 ټنه اټکل شوي دي. او وروستی خبر دا دی چې ولسمشر اشرف غني تېره شپه ناوخته د امریکا کانګرس له رئیسې نانسي پلوسي سره د افغانستان پر روان وضعیت او سولې پر بهیر خبرې کړې دي. له تاسو مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې لاس لنډ تازه او مهمو خبرونو په اړه نظر لرئ زموږ سره یې کولی شئ په کومنټ کې شریک کړئ او که مو ویډیو خوښه شوې وي نو د لایک تڼۍ کې کاږئ. تر بیا الله مو مل شه.